ښه پرون مو تر لوډ کمبینیشن کار کړی و کنه دلته نیو ماډل راخلم زر زر یو نوی ماډل جوړوم صحیح ده ډېر زر زر شپږ کې به جوړ کړم یا دا لږ راکړم او څلور یو فوټ دا درې نیم میټریل به هم ضرور وپېژنو درې دا 3022.څو دانه نه لیکم صحیح دی که نه دا 40 کې صحیح کړو دا هم 40 پریم سیکشن ټینګولر دا مخکې په سانتي متر وکړو چې لږ اسانه سي موږ ته سمه ده اوس خبره نه ده ما خاص دغه فاصله چې ما سره په سانتي متر واخلي لږ اسانه به وروپېژني دې ته وایم کالم دا کالم به جوړ کړو 10 په 10 کې صحیح ده دا یوازې نوم دی ریکارډینګ روان ده کانکریټ دا راخلو 10 په 10 کې دلته راځو رینفورسمنټ کالم دی ریکټینګولر دی ټایس کراو پوخ ورکوو 4 سانتي متر ښه دا کالم موږ چک کوو صحیح ده ډیزاین کوو یې نه یو دوه کالمه به جوړ کړو یو به ورته وایي چې موږ ته چک کړه او یو به ورته وایي چې راته ډیزاین یې کړه دوه سیخان ګوره په دې په اړه مخکې ښې خبرې کړې دي صحیح ده که نه په دریم ډایرکشن باندې موږ دوه سیخان ورکړو یو دلته یو دلته یو دلته او دلته صحیح ده که نه او په دوه ډایرکشن باندې دوه سیخان بار سایز دغه سایز چې ده دلته منځ کې چې کوم سیخان راځي او کارنر په دغه کونجونو کې دا به څوم نمبر کو 5م نمبر یا 6م نمبر اچوي څنګه رینفورسمنټ ټو بي چیکډ ورته وایي شپږم نمبر څلور سیخان مونږ دې پای کې واچول ډسپلی کلر دا پرېږدو یا یو بل کلر ورته رااخله دا کلر به اوکې راځو بیا اډ ریکټینګولر کالم 10 په 10 کې دلته خا کې ورسره ولیکه ډي ډیزاین صحیح ده که نه چې موږ ته معلوم سي یو کلم درس په درس کې ده درس په درس کې کانکریټ 4 سانتي متر دوه دې ته اوس اړتیا نه لرو ځکه موږ ډیزاین کوو که نه رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین دلته کار څو ته لیکلی هېڅ معنا نه لري اوکې اډ ریکټینګولر دې ته وایم چې بیم 10 په 40 کې 40 great بیم دا هم 4 ښیي صحیح ده اوکې ښه سیکشنونه خلاص راسره راځو سلب لپاره د کالم سیکشن او پریم سیکشن راسره خلاص سلب ته راځم کانکریټ دې ته وایم سلب 12 سانتي متر دا یوازې نوم دی مخکې مو درته وایي 12 او 12 نور خو یې په اړه پوهېږئ د سیټ موډیفایر کې هم زه نن خبره درته کوم صحیح ده که نه چې بیا کوم بدلون راځي وروسته به یې راولو خاص له هر شی موږ ور وپېژندل که نه اوس راځو ډرا کوی دا به راواخلو زر زر به یې ډرا کړو بیم دا دی که نه بیم 10 په 40 کې دی بیم راځو کالم ته کالم به هم ډرا کړو اوس وګوره دا کالم دی چک کړو که نه یو دا کالم او دا کالم به چک کړو دا دواړه کونجونه بل چې د ډیزاین دا دواړه کالم به سلب به جوړ کړه دا دی که نه دا موږ سره سلب یو څه به یې هم باسو صحیح دی که نه ایکسپینډ ته راسه ایډیټ نه سانتي متر دی 40 سانتي وباسو بس دی که
او دې بس دی که دومره یوازې مو سلب وایسته صحیح ده که نه ښه اوس به راسو کمبینیشن هغه ته سټاټیک لوډ کیزز ډیډ لوډ او لایو لوډ مخکې ها سلب دلته داسې یو ځل سلیکټ کړئ بیا ځئ ایډیټ ته دلته راځئ ایکسپینډ ته او که بیرته یې داسې نه ناباسې منفي 40 ورکړه بیرته به یې درته شرینک به یې کړي سمه ده د دې په ګڅه به کار وکړو راځو هغه ته مونږ سټاټیک لوډ کیزز لوډونه ورپېژنو ډیډ لوډ او لایو لوډ مخکې سته راسره زه دلته ورته یم سوپر ډیډ لوډ ورپېژنم سوپر ډیډ دلته به یې ټاپ د ځان لپاره وټاکئ سوپر ډیډ او سیل پوینټ ملټیپلایر ضریب به یې صفر کوي سمه ده راځو ارت کویک لپاره په ایکس باندې نیسو کویک به رااخلی دلته به یو بی سی ونوي دا ماډیفای لیټرل لوډ په ایکس باندې دا اس ډي او پرون مو راخیستې وه صحیح ده د دې په اړه ما هلته خبرې کړي دي یو بی سی ځان ته هغه دی کوم ځای کې مینول ده هغه به بیا زه درکړم تا ته حکمت صاحب صحیح ده دا مو 15.5 ورکړو انټرمیډیټ ونیول دا 0.03 دا ټایم پیریډ چې بیا شمیري خاص سی ټي بیا ضربي دغه د ټول پوړونو لوړوالی چې دغه په توان دی 3/4 دی د دې لپاره یو فورمول دی او دا ټایم پیریډ چې شمیري سی ټي مونږ ورکوو بیا دا ټایم پیریډ مساوي کېږي د سی ټي ضربي ایچ ان یعنې دا د ټولو پوړونو څومره چې لوړوالی دی دغه په توان دی 3/4 دی لکه چې همداسې ده او امپورټنس فیکټور همدغه یو نیسو صحیح د دې په اړه مخکې خبرې شوې دي په تېر درس اوکې اوس ته همدغه وایم نیولی هسې څه خبره نه ده ښه بل راځو مش ته راځو مش یې اوس نه کوو زه دې باندې وروسته یې که مخکې که داسې توپیر نه لري خو مخکې له دې باید د دې په اړه نور هم خبرې وکړو چې دا لوډونه څنګه موږ اساین کوو اوس زه غواړم دا لوډونه خو ما ور وپېژندل کمپیوټر ته خو دې سلب باندې ما نه دي اساین کړي زه غواړم دا لوډونه په سلب باندې واچو صحیح ده که سلب به سلیکټ کې را بسې اساین ته به راسي که چیرې تا سره ډېر پوړونه واوسي ښه بیا په سلیکشن کې یو څه ستونزې پېښې چې ته ډېر دقیق کار وکړې بیا راسه دلته د سیټ بلډینګ ویو آپشن ته دې ځینه ویو مینو نه هم راتللی شي دلته هم راتللی شي بیا ورته وایي چې تا ته دا هغه نه ښکاري ښه کالم ورته بیم دا دیس درته ښکاري نه داسې به بیا نه ښکاري یوازې سلب به پاتې هغه بیا ته ښه سلیکټ کولی شي بیا دې باندې اساین کړو اساین ته راسه چې شی ته شل ایریا لوډ او که دا یو سلب هغه تا پورې ګوره سلیکشن مینو کې به بیا ووایي چې ته څه شی سلیکټ کوې څه شی نه سلیکټ کوې بیا دلته هم خبره لکه ون سټوري ده سیمیلر سټوري ده په دغه په اړه به وروسته خبره کوو اوس به د ساده کار کوو صحیح ده که نه دا ما سلیکټ کړه دې باندې زه لوډونه اساین کوم شل ایریا لوډ یونیفارم ته به راسي صحیح ده ډیډ لوډ خو موږ ورته ویلي وو چې ته یې راته وشمېره مخکې مو ورته ویلي که اوس دلته یم بیا ورکړې هغه به په ایډیشنل ډیډ لوډ کې راځي لکه سوپر ډیډ لوډ خو موږ سوپر ډیډ لوډ ټایپ خپله مو ورکړی دی دلته یې موږ لرو راځم لیو لوډ ورکوو لیو لوډ ما ته په هغه کې معلوم ده د عامه ودانۍ لپاره پاونډ پر فوټ مربع 40 ته زه ورته ورکوم صحیح ده 40 پاونډ پر فوټ مربع دلته درې خبرې دي اټو ایگزیسټینګ لوډ ده ریپلیس ایگزیسټینګ لوډ ده او ډیلیټ ایگزیسټینګ لوډ اوس مخکې له دې موږ هېڅ لیو لوډ دې سلب باندې نه دی اچولی که نه زه دا یو ځل هغه کوم اساین کوم ګوره دلته یې موږ سره واخیسته دا لوډ یې واخیسته خو چې شی ته یې کنورټ کړه کیلو نیوټن پر سانټي متر مربع ته یې کنورټ کړه دا بیرته پاونډ پر فوټ مربع ته اړوو صحیح ده پاونډ پر فوټ مربع دی که نه 40 کله کله دا نه درته ښیي ښه دلته لکه کلیر ډسپلی کې اوس تا ته نه ښکاري چې دلته لوډ شته که نه شته سمه ده نو دلته راځئ د سلب باندې درېږي دلته رایټ کلیک کوئ کله دې چې رایټ کلیک وکړه د دې په اړه ټول معلومات لیدلی سئ آیډنټیفیکیشن یې وګوره کوم سټوري ده ایریا ټایپ او هر شی لیدلی سئ دغه ایریا مساحت یې ده پریمیټر یې ده محیط یې ده او دغه یې درته د سنټرویډ یې ده د ثقل مرکز ورته وایي که نه
او نور د انرشیا په اړه هر شی معلومات یې درکړي دا ټول لیدلی سئ. ښه ان دغه شپږ چې لیکلي د دې نقطې نمبر د شپږ دا هم لیدلی سئ، هلته لیبل یې ان کې خپله درته ښکاري ټول صحیح ده. بل راځي اساینمنټ کې شل سیکشن پراپرټي ده، هغه پراپرټي موږ ورکړې وه که نه نوم کې چې کومه د ریجډ دیافرام ده دا شیان موږ نه دي ورکړي اوس ښه، او نه مو میش کړی ده، دلته به میش هم پلور میش ټایپ او دا شیان دا به وروسته وکړو بیا وګورئ صحیح ده. لوډ کې موږ خبره کوله، راسه لوډ ته، دلته لوډ لیدلی سي، لوډ څو څلور. ښه دا خو یوه لاره وه چې تا ولیدو. نورو ځایونو کې ډسپلی کې هم کولی سي. شو لوډ ته راسه، ورته شل ایریا دی که نه، ته کوم لوډ ګورې، لایو لوډ تا ورکړی ده ګریویټي ډایرکشن کې دلته وګوره دی نه خپله به ډسپلی کې هم بیا ووایي. اوس مې مخکې یوازې یادونه ترې وکړه صحیح ده که نه، چې بیا هغه ځای ته ورسېږو مخکې له مخکې یو څه وپوهېږئ. ښه اوس راځو دا سلیکټ کوم، اساین مینو ته راځم، اساین مینو کې شل ایریا لوډ ته راځم، یونیفارم ته راځم، خبره په دغه کې کوو اډ ټو ایگزیسټینګ لوډز ډیلیټ ایگزیسټینګ لوډ. ګوره په دې ټایپ کې درته خبره کوي لکه لایو لوډ او لایو لوډ. که زه دلته ورته ووایم چې زه غواړم په دې سلب باندې 50 پاونډ پر فوټ مربع بار موږ اساین کو، او موږ مخکې 40 په اساین کړی دی باندې سمه ده. نو بیا دلته لس لیکم ورته وایم اډ ټو ایگزیسټینګ لوډ، مخکې چې کوم لوډ دی هغه سره دی راته یو ځای کې دا لوډ او جمع شي. اوکې ګوره جمع خو دا په دغه ټایپ کې هغه دا به هم لایو لوډ وي، او هلته چې ته وروسته ورکوې هغه به هم لایو لوډ وي، دواړه یو شي. اوس که ته وغواړې چې دغه لوډ له منځه یوسې ډیلیټ یې کړې، بیا ورته وایه ډیلیټ ایگزیسټینګ لوډ، بس هېڅ لوډ به نه یې لاړ څه وګوره هېڅ لوډ نشته درسره ختم کړې سمه ده. ښه بیا راځو ساین ته شل ایریا لوډ ته لپاره لایو لوډ 40 فرق صحیح ده. نور به وروسته کار وکړو صحیح ده. لمونځ به ښه دا سلیکټ کوو تر لایو لوډه راورسېدو که نه، شل ایریا لوډ یونیفارم لوډ په دې درې واړه باندې خو پوه شوې که نه. ښه او بل ډایرکشن ده، په کوم ډایرکشن کې ته دا لوډ ورکوې. اوس ګریویټي ډایرکشن ده که نه، که ته وغواړې په ګلوبل ایکس کې ورکې، ګلوبل وای کې ټول ورکولی سې، او هغسې ده دغه لوکل اکسس په اړه به وروسته خبره وکړو صحیح ده که نه. د ځمکې پر اوس پوه شوې لکه داسې ته لوډ ورکوې داسې هم ورکولی سې په ایکس ډایرکشن باندې ځینې لوډونه دي، بیا به په هغه کې ووایي ښه په 2D پریم کې به بیا زه درته کار وکړم. هغه ارتکویک لوډ موږ خپله نه ورکوو دلته. ارتکویک چې دا په خپله موږ زون ورته وټاکه که نه، زونونه مو کوم ضرایب هر شی موږ ورته ورکړه، کوم لوري نه راځي، نور پروګرام خپله کار کوي. اوس موږ ته نه ده معلوم چې څومره کتله ده موږ سره په ودانۍ کې چې هغه موږ خپله ورته د لکه غوټو کې که موږ خپله لاس باندې کار کولی موږ سره یو پریم وای، بیا مو متمرکزه کتله راخیسته د هر پریم په دغه غوټه مو هلته کوله که نه، هغه قوه مو هلته د ایرپورټ لپاره مو داسې کول. اوس خو موږ پروګرام ته ویلی دی، زون مو ورته ټاکلی ده، ضریبونه مو ورکړي، نور خپله د کمپیوټر کار ده چې څنګه یې شمېري صحیح ده که نه. ښه یوه خبره هلته زه به بیا وروسته ووایم صحیح ده چې زلزلې لوډ ورکړی باید هغسې ورکړي وروسته پسېږو صحیح ده. ښه راځو سوپر ډیډ لوډ. سوپر ډیډ لوډ ورکوه دا باندې نو 15 ورکوه. سوپر ډیډ لوډ دغه یو خپله ډیډ لوډ دی، پرون مو خبره دی باندې کړې وه لکه د سلب وزن، د کالم وزن، د بیم خپل وزن ده. په سلب باندې تا خواته که تا کاشي لګولي، ټایل دې لګولي، یا د خاوره اچولې ده، لیو دې ورکړی، هر نور کارونه دې کړي دي په خپله د بام په سر باندې، یا لاندې فلور کې تا کاشي لګولي، دا سوپر امپوز لوډ کې در سره راځي. اوس څه کوي دا ورکوو 15. هلته که تا پام کړی هغه سټاټیک لوډ کیزز کې موږ د دې لپاره سیلف وایډ ملټیپلایر ضریب مو 0 کړی ورته که نه، نو پروګرام نه پوهېږي چې څومره بینې راته شمېري، نو دلته موږ خپله ورکړه ده. لایو لوډ لپاره هم هلته 0 و، دلته موږ خپله ورکړه. ډیډ لوډ لپاره هلته 1 و، موږ ورنه کړه، پروګرام یې راته شمېري سمه ده 15. اوکې اوس دا دواړه لوډونه وګوره دلته اخیستي دي صحیح څه. ښه بله خبره دغه هغه به اوس خبره نه ده
دلته وګوره کله دې چې دا کارونه مو کړه دین وروسته مش باید وکړئ صحیح ده او یو بله خبره هم پاتې دلته دغه اوس دغه اتکاوي چې دي موږ سره دا ساکن اتکاوي دي دغه اتکاوي که وغواړې سختې کې سخت اتکاوي به ورکړو سمه ده دا به ټول داسې سلیکټ کړې ګوره ټول جوینټونه موږ سره سلیکټ شو که نه اساین ته راسه جوینټ ته راسه ریسټرینټ ته راسه ګوره دا موږ سره څه شی ده ساکنه اتکا دی که نه دا اتکا دی دوه عکس العمله لري او یو روټیشن لري په زیډ باندې زه ورته وایم چې ټولې ماته سختې کړه ټولې اتکاوې ماته سختې کړه دا ټولې اتکاوې سختې سوې ښه یوه اتکا څنګه کولی سي له منځه یوسې دا به هم دلته وایي صحیح ده دا به داسې سلیکټ کړې د ډیلیټ له لارې نه سي وړلی ښه دلته به راسي اساین ته را به سي ریسټرینټس دلته ورته دا ټول عکس العملونه او څومره روټیشن دا شی له منځه یوسه بس اتکا به له منځه لاړه سي ودې لیده نسته ته راسره اتکا دلته کوم ځای کې دلته نه دلته خاصې موږ ته ښکاري لکه دلته موږ کوم بدلون راوست اوس دا بدلون راغلی په دې ماډل کې خو هلته موږ ریفرش کړی نه ده ښه اوس دا به زه ریفرش کړم بیا ته ورته وګوره پاس او لاندې لاړ شه ګوره دلته داسې پلان ته لاړ شه پلان ته لاړ شه او بیرته یې 3D که هلته وګوره لکه دلته موږ کوم بدلون راوست که نه زر تر زره هغه نه پوهېږي چې په هغه ویو کې راغلی ده په ټول ماډل کې خو یو د ویو نه بل ویو ته لاړ شه بس بیا خپله کمپیوټر پوهېږي چې شی اوس صحیح دی که نه دومره هم نشي کولی چې دلته اوس موږ بدلون راوړو بیا زر زر هغسې که نه که دلته ته واحد بدل کړم ښایي دلته یې زر در سره وانخلې ښه خو یو ویو نه لاړ شه بل ته یو پلین نه بس لږ بدلون راوړه کولی شي ښه زه دلته بېرته یو بل ریسټرینټ سینډ کوم بېرته رولر هم ورکولی شي دا رولر دی ښه ګوره رولر متحرکه اتکا ده یو زیډ باندې یو هغه لري که نه یو عکس العمل لري هماغه دا هم سخت دی ښه دا هم خلاصو د دې مش زه یو ځل نه کوم ښه تاسې وګورئ څه بدلون کې راځي راوسو انالیسس آپشن ته مش پاتې ښه سیټ انالیسس آپشن موږ سره فل 3D دی که نه فل 3D به واخلو که 2D پلین وي بیا 2D پلین اخلي یعنې ایکس زیډ وي ایکس او زیډ وي را سره او که وای او زیډ وي را سره لکه دا وای دی دا زیډ دی بیا دغه موږ اخلو او که نو زیډ روټیشن یعنې موږ داسې وایو چې په زیډ باندې کوم روټیشن نه راځي بیا موږ دا اخلو اوس فل 3D ده موږ فل 3D ښه دا مو واخیسته اوس راځو رن انالیسس ها مخکې له دې نه چې ته انالیسس رن کې یعنې ته مومنټونه وګورې تر هغه بریده لاړ کوم ځای کې مومنټونه درته ښیي چک ماډل یو ځل ته ماډل هم چک کړه چې کوم ځایونه کې خو د لاینونه یو بل باندې نه دي وختې اورلیپ سوي خو نه دي لاین انټرسیکشن وید ټولرنس خپله هغه ته وایي ښه نه مجاز اندازې ته وایي چې دلته کومه غلطي نشته دا ټول چک کړه ښه چک میشینګ فار آل سټوریز ګوره هیڅ غلطي نشته مش داسې نه مش موږ نه پاتې ده مش موږ نه ده ورکړی هغسې غلطي نه درته لکه دلته کومه غلطي وي در سره بیمونه یو بل باندې اوښتې وي یا داسې وي دلته موږ اوپینین ورکړی په اوپینین باندې تا لوډونه اچولي سم نه وي شي که نه هغه درته بیا غلطي وایي چې دا غلطي ده که ته غواړې یو ځانګړې برخه وګورې چې په دې کې خو به غلطي نه وي بیا ته دا سلیکشن واخله سلیکټ یې کړه لاړ شه بیا د انالایز ته لاړ شه چک ماډل ته لاړ شه چک ماډل دا ټول یې زده کړه ګوره سلیکټ آبجیکټ آن دا بیا وګوره په دې کې خو کومه ستونزه نشته را سره که نو دې نه وروسته ته ښه باوري یې چې تا ماډل د ښه جوړ کړی نو یې 5 تڼۍ کې کاږه یا رن انالیسس همدغلته کلیک کړه خپله سیو کړی موږ نه دی ښه یو ځل یې سیو کړه زه به دا سیو کړم صحیح ده یو نوم به ورکړم اسد به ورکړم دلته وګورئ کله چې تاسو مش نه وي کړی نو دې ستونزې سره مخامخ کېږئ سټارټ انیمیشن یې که اوس وګوره دا څه معنا لري د سلب باندې لوډونه هم اچول سوي هر شی خو دغه سلب چې ده د بیم ته لوډونه نه ویشي صحیح دی که نه سلب باندې موږ لوډونه اچولي خو د یو بیم ته هم لوډونه نه ویشي ورسره کنیکټ نه ده اوس وګوره څنګه کوه دا کلب بیرته خلاصوه څو ډوله مش ده خو هر ډول به وګورو شل ایریا ته راسه ایریا آبجیکټ مش ته راسه
ګوره دا نو اوټو مش افشل آر پلیټ دا مش نه دی ښه راځو دې لپاره دام چې مش له منځه وړي دغه ځای ته راځو اټو مش ابجیکټ انټو سټرکچرل الیمنټ ګوره مش اټ بیم اینډ ادر مشینګ لاین زه یو ځل مش کوم په خاص بیمونو باندې دا ما سره ښه مش نه ده خو زه یې درته کومه د مش معنا خو څه ده یوازې جال جوړول خو دلته داسې خبره نه ده که ته جال هم جوړی د دې لپاره چې د سلب باندې چې دا کوم لوډونه واچول دا بیمونو ته درته ټرانسفر کړي اوس وګوره که زه دا مش راواخلم مش اټ بیمز یعنې مش یې کومه په بیمونو باندې دې بیم سره راته ونښلو دا ما سره ښه مش نه ده اوس بیا غلطي ته ګورئ هر یو داسې کوو خو بیا هغه ښه مش ته هم رسېږو صحیح ده که نه اوس وګوره مش اټ بیمز اینډ ادر مشینګ لاین په بیم باندې را سره مشینګ وسو بیا چیرې ګټه ترې اخله وبه ګورو صحیح ګوره په بیم باندې یوازې ګوره دلته او دلته مش سوی ښه په دغه هغه کې دلته تړل سوی سلب ګورې دغه کنجونو کې اوس وګوره سټارټ انیمیشن یې کوه وینې یوازې دلته دی په دغه هغه کې د ګوټونو کې دلته د کنجونو کې دلته که زه مومنټ هم وګورم دا به دومره سم ځواب نه یې موږ لپاره سمه ده مومنټ اوس وګوره M3 به وګورو د ډیډ لوډ له امله ګورې لایو لوډ له امله خامه کمبینیشن هم نه ده جوړ خو وروسته به جوړ کړو صحیح ده اوس وګوره مومنټونه ته دی مومنټ د دې لپاره چې د سلب ټول لوډونه د بیم ته وویشي نو مومنټونه داسې باید نه وي در سره ویشلې باید نه خو داسې دیاګرام نه راځي که نه ناسم دی ځواب که نه ښه خو داسې نه ده چې دا به بیا هېڅ داسې مش به نه ورکوي د دې مش هم بیا درته یم چې ولې دغه بیم باندې مش ورکوو بیا هم دې منځ کې یو بیم درته جوړوم بیا به وګورو صحیح ده دا مو کوم مومنټ رااخیستی دا مومنټ وکړه ښه بېرته کلک خلاص کړه یعنې دا مش هم مونږ یوازې دا مش باندې مونږ بسنه نه کوو صحیح دی که نه ښه بل ورته وایي مش اټوال اینډرم اوس وال موږ سره نسته دلته یو دیوال هم باید زه جوړ کړم خو مخکې له دې نه چې دیوال جوړ کړم دا مش دا ایسته کومه زه ورته مش اټ ویزیبل ګریډس دلته ګریډونه چې دي په دغو باندې راته مش وکړه دا هم لکه د بیم غوندې داسې مش راځي خو ګریډ هم دلته دی که نه د بیم سره یو ځای ده داسې ګریډ که دلته منځ کې موږ یو ګریډ لرلی بیا به پیغام راته مش کوو هغسې به هم زه ګریډ درته جوړ کړم بیا وګورئ اوس هم کټ مټ لکه هغه بیم باندې چې موږ کړی و هغسې ده خو زه دلته یو هغه جوړوم نه دا خاص ګریډ باندې ما وکړ زه دلته یو ګریډ ورته زیات ډېروم په دې منځ کې بیا وګورئ هلته به هم ما سره دغه هغه کنیکټ کېږي دا سلب اوس وګوره زه دلته څنګه یو دلته یو ګریډ زه جوړوم صحیح ده د ګریډ د جوړولو لپاره دلته به راسو دا ولې هینس ښځه کار کوي صحیح د ګریډ د جوړولو لپاره وایي به دلته په انچ باندې ده که نه دې ته به وایم چې په انچ دی ښځه خیر یو 100 انچ دا نه دی ډېر سنپ به پیدا دا ښه ده راغی بس څه شوه نقطه یې مونږ ورکه شوه ښه په متر به تیار واړوو یا زه خبره نه ده جوړ په وای باندې موږ لاړو نه وای باندې باید موږ نه وای ورکړی په ایکس باندې راځو ایکس باندې څه ورکو ایکس باندې 100 نه خاص دلته ګریډ هغه کوم ډېرومه صحیح ده دا سلیکټ کا راسه هغه ته راسه ایډیټ ګریډ اډ ګریډ اټ سلیکټډ پوینټ د وای سره موازي یو ګریډ دلته ما سره یو ګریډ ډېر څه صحیح ده دې نقطې ته اوس نور اړتیا نه لري اوس دا به ډیلیټ کړو ښه دلته وګوره دا سلیکټ کا راسه مش ته راسه مش اټ ویزیبل ګریډس چې کوم ګریډونه موږ ته ښکاري په هغه باندې راته مش وکړه موږ ورته وایو اوس وګوره دلته مش سوی ګوره وینې دلته ګوره خپله درته ښه برېښي وینې دلته مش سوی لره په دې ګریډ باندې خو پوهېده که نه چې ګریډ باندې څنګه مش کېږي په هغه باندې څنګه مش کېږي په بیم باندې ښه بله خبره کو
مش کې دا سلیکټ کوم بیا مش ته ځو خدای باندې ټولو باندې خو پیدا کنه یو وال پاتې ده په وال باندې ته مش کولای سي دا به زه بیرته ټول ایسته کم صحیح ده دلته به یو دیوال جوړ دا دیوال به جوړ کړو صحیح ده داسې په دې باندې جوړ دا ټول زیډ به په داسې به جوړ دا سنپ په ځان سره انکړو چې دا لږ سم کار وکړی شي دلته یو دیوال جوړوم سمه ده دا خطا هس خبره نه ده یوازې موږ مطلب دا ده چې مش راته وښیي داسې به یې جوړ کړم زه یوازې مش کې خبره کړو چې مش باندې وپوهېږو مش څه شی دی که نه ښه راځه دلته ورته مش اټوال اوس به یوازې په وال باندې ماته مش کړی دلته وګوره دیوال باندې مش سوی نور نه دی سوی راته ښه وینئ خو دا بیا هم داسې هغه سره دی دیوال سخت دی یوازې دیوال باندې سوی ښه زه مومنټ ګورم ته ورته ګورم دلته به مومنټ بیخي کم وي ښه دومره هېڅ اغېزه نشته او هغه مومنټ به یې داسې نه وی راغلی ځکه د سلب بارونه باید هغه بیم ته هم وویشل سي سمه ده اوس راځو هغه بیم باندې خبره کړو دا دیوالونه به زه ختم کړم دا به ریډي دا به ډیلیټ کړه نور کار مو نشته ایلیویشن ته دا ښه دا سلیکټ کوو اوس دلته راځو اساین ښه مش سیده ګوره هر یو به ته سلیکټ کوې چې په بیم باندې هم که دا دې نه وي سلیکټ کړی ښه مش اټ بیم اینډ ادر مشینګ لاین د دې غلطي به هم بیا زه درته وښیم چې کومې تېروتنې سره تاسې مخ کېږئ اوس زه دا ټول سلیکټ کوم صحیح ده دې مش ته راځو ګوره فردر سب ډیوایډ دې ته راځو یعنې ته دغه ټول سلب په څو برخو باندې ویش ته خپل اندازه ورکوې دا 3 فوټه دی ښه 3 نه تر 4 فوټه پورې خلک مش ورکوي د سلب لپاره په دغه برخه کې دغه اپشن یې موږ ته راکړی دی وید میکزیمم ایلیمنټ سایز اف 48 د 3 فوټو نه ونیسه تر 4 فوټه پورې دې نه کم هم ورکولی سي خو که تا سره یوه لوی پروژه واوسي یو لوی ماډل در سره واوسي بیا ډېر دروند راځي ښایي په څو ساعتونو کې هم خلاص نه سي ډېر وخت به نیسي دا ته 4 نه 3 فوټه نه تر 4 فوټو پورې اوس دا 3 فوټه ده لکه 3 به یو 3 ایفټي ورته لیکم چې دا که نه 3 دی صحیح دی که نه دا 3 بس پرېږدو یا نور هم راکمولی سي ته دا ته 4 وخته زه 4 فوټه راځي که څو نه 3 فوټه دی دا به 3 فوټې ګوره ورته ورته ګوره ښځه صحیح ده 3 ورکوم صحیح ده 3 ایفټي 12 سنټ ښځه دا به وګورو که نه 3 فوټه ورکوو چې کېدای سي هماغه خو 3 نه تر هغه پورې دلته یې نه اړوي راته هر چېرې هم کار نه کوي ښه صحیح هر چېرې هم دا کار نه کوي چې ته 3 ولیکې ورته ایفټي سینچ ته یې واړی ښځه سمه ده خو 3 نه تر هغه پورې 4 پورې بیا د 4 فوټه بیا ته هغه کړه 8 دا 4 فوټه ده صحیح ده د 3 نه تر 4 فوټه پورې برېښنا لاړه خو 3 نه تر 4 فوټه زه سم راځي زر راځي لږ به دا ودرو تر څو بیا پروجیکټور راغلی ښه دا 48 3 فوټه و که نه 4 فوټه و ښه 3 نه تر 4 د کم یې ورکولی سي بیا به ډېر وخت نیسي ښه ما اوس 3 فوټه ورکړه یعنې 18 سینچه ما ورکړه اوس وګورئ ښه 18 سینچه اوس رن انالیسیس دلته وګورئ کومه ستونزه شته کې هېڅ ستونزه نشته لاړ سئ مومنټونه مو ګورئ مومنټ به م وروسته زه بیا لوکل اکسس باندې سمه خبره کوو ښه اوس یوازې دغسې مومنټ ګورو تاسو ورته وګورئ چې ډاونلوډ له امله وګوره کمبینیشن موږ نه پاتې ښه اوس مومنټ هم موږ سره سم ده هماغه دې نه مخکې هم ځینې خبرې موږ نه پاتې دي ښه هلته مو کمبینیشن نه ده جوړ کړی ارتکویک کې یوه خبره رانه پاتې مست هغه کې دلته چې شی ده معنی نه مو میر سوی زه اوس به بیا درته وښیم اوس یوه بله خبره دلته مش کې کوم
دغه مس سورس کې او دلته رانه پاتې هغه به بیا خبره وکړو صحیح ده. ښه اوس زه دلته یو بیم جوړوم په دې ځای کې صحیح ده. را بسمه ده بیم افسیټ به ورکړو څو به ورکړو پلین افسیټ 1 متر 9 سنچه به ورکړو صحیح ده که نه 9 دا خو دا خاطر هغه منفي به کړو صحیح ده. زه دلته او دا به د منځه ایسو دلته اوس وګوره بیا دا زه سلیکټ کوم ځم اساین ته شل ایریا میش ته راځم دلته ورته میش دغه اډمین دا ترې ایسته کوم. اوس دلته وګورئ که دلته زه انالیسیس هم رن کړم دلته ګوره د دغه لوډونه ښایي دغه بیم ته ونه ویشل سي ښه دغه بیم ته نه ویشل کېږي دغه بیم ته نه داسې لوډ نه دلته وګوره بیا مومنټونه ګوره دغه بیم ته سیده د دې لوډونه نه ویشل کېږي هلته موږ میش په هغه باندې نه ده کوي. اوس به وګورو چې رښتیا وایي که نه اوس خبره وایي هلته وګوره ښه سم نه دی ښه سم نه دی صحیح دی که نه باید میش کوو موږ هماغه میش کوو ښه څه میش دلته ورته میش بیمز په بیم باندې میش اوس بیرنی بس نور موږ سره شای سم سو صحیح ده یعنی بیم باندې میش کې هلته ډېر کونج کې د سم ښکاري نه که دا منځ کې جوړ کړی بیا سم دلته راته ښکارېده صحیح ده. اوس بس موږ سره سم سو په بیم باندې به میش کې که تا سره دیوال ووسي په هغه باندې وکړم ښه ده او دغه پردر چې میش وال دی چې نه مو دغه سلب په برخو باندې وشي دا بیا ټولو نه ښه میش ده دا ټول باید ته وکړې تر دې ځای وپوهېدئ ښه زه بېرته دغه ایسته کوم یو څه نورې خبرې به مو وکړي صحیح ده. کمبینیشن موږ نه پاتې یو کمبینیشن به هم جوړ کړو اډ نیو کمبینیشن دلته به کمبینیشن ته نوم ورکړو زه اس کمبینیشن ورته وایم صحیح ده. اډ کې پرېږدو ډیډ سټاټیک لوډ ته څومره ورکوو دا د زده په بری ضریب ده 20 سلنه یې زه ډېروم 1.4 ورکوم 2 ورکوم اډ کوم او لایو لوډ چې ده 80 سلنه ډېروم 1.4 او سوپر ډیډ لوډ دا 1.2 سلنه هغه 1.2 نه 20 سلنه ډېرو صحیح دی که نه 1.2 مو ضریب ورکړه او بل ارتکویک 50% 1.5 اډ ښه دا کمبینیشن موږ جوړ کړه داسې ورته ویلی سو چې پروګرام لکه دغه موږ چې کوم کوډ ټاکلی ځان لپاره او د هغه له مخې اډ ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن هغه به هم راته جوړ کړي کولی سو ورته وایي کنکریټ پریم ډیزاین دی او کنورټ ټو یوزر کمبینیشن ایډیټیبل دی هغه به موږ ته جوړ کړي اوس کمبینیشن اوس راځو ډیفاین ته مس سورس ته راځو موږ هلته د زلزلې بار ورکړی و ده که نه زلزله مو ورته هغه کړې فرام سیلف اینډ سپیسیفاید مس دا اوس ته وژباړه صحیح ده که نه from self and specified دغه کوم کتله چې موږ ورته کړې ده د نهه مخصوص سمه او فرام لوډ یوازې لوډونو نه که نه او فرام سیلف اینډ سپیسیفاید مس اینډ لوډز دواړو جمع ده که نه اوس خو موږ کومه کتله نه دی ورکړې که نه یوازې لوډ موږ ورکړی فرام لوډ ورته ووایه فرام لوډ موږ ډېر لوډ ورته ویلی و چې هغه پروګرام راته شمېري خو سوپر ډېر لوډ داسې مو نه دی ورته ویلي چې پروګرام ټول درته وشمېري چې کتله یې ونیسي ځان سره کتله په هغه کې مهمه ده که نه په د زلزلې لوډ کې اف مساوي د ام ضرب ای که نه نور خپله دی اکسلریشن نور خپله پروګرام کار ده نو سوپر ډېر لوډ راخلو په ملټیپلایر ضرب یو کوو چې دغه راته ونیسي صحیح ده اوکې او دې نه وروسته نور موږ سره څه شی پاتې نه سو نور خو بس ټول کارونه مو کړي میش مو کړی هر شی مو کړي که دغه ګریډ لاین په تاسو بد لګېږي دا هم بیا له منځه یوسئ ډیلیټ یې کړئ ښه
ښه دې ځای ته ورسېدو ښه لږ به نور ووایو بیا به یې بس کړو سمه ده. کله چې دلته ورسېدو مخکې له دې نه چې موږ مومنټونه وګورو د دې ډیپام شیپ به وګورو. راځو ډسپلی ته شو ډیپام شیپ هغه څومره بدلون چې راغلی دی د کوم اول ګورو ډیډ سټاټیک لوډ د دې له مخې دی کې څومره بدلون راغلی دی څومره بدلون راځي دلته وګوره دسې دا یوازې د ډیډ له امله ده ښه د ډیډ له امله ډېر کم راغلی که سټارټ انیمیشن یې ګورئ سټارټ انیمیشن یې وګوره خو دلته وګورئ دغه هغسې ده دغه ټکی دلته به رایټ کلیک وکړئ صحیح ده دلته او په دغه جوینټ کې دلته دغه پوینټ څه ده رایټ کلیک مو وکړه دا پاڼه راته خلاصېږي. اوس وګوره دا چې څومره بې ځای سوی په ایکس کې دلته درته وایي 0.0 لکه دلته قسم نه درته برېښي دلته راسه لیټرل ډریفټ ته راسه لیټرل ډریفټ کې بیا بیخي سام صحیح درته وایي سټوري 1 دی ډسپلیسمنټ په ایکس باندې په دغه ایکس ډایرکشن باندې څومره بې ځای سوی 0.00115 په شی په انچ کې دی که نه یوازې دغه ټکی بې ځای سوی دغه نقطه دغه پوینټ بې ځای سوی دی د ډیډ لوډ له امله او په وای کې څومره ډسپلیسمنټ خپله بې ځای کېدنې ته وایي په وای کې څومره بې ځای سوی دومره او ډریفټ شی دا ډریفټ دا دی دا څومره چې بې ځای سوی په ایکس کې لکه دغه هر څومره چې بې ځای سوی دا په دې باندې د دې ودانۍ هر څومره لوړوالی ده د دې پوړ لوړوالی په دې باندې ویشو دا موږ سره چې شی دا لیټرل ډریفټ ده که تاسو بیا وویشئ دا به د کمبینیشن له امله وګورو چې لږ ډېر واوسي بیا به یې پیدا کړو سمه ده ښه که دلته موږ ډیپام شپ یوازې د لکه ډیډ لوډ لایو لوډ له امله کتلی نو بیا یوازې د دغه تڼۍ له لارې نه کولی سو چې د دغو لوډونو له امله یې وګورو ډسپلی هغه ډیپام شپ ګوره لایو لوډ سو هلته ګورئ دا د سوپر ډیډ لوډ له امله دا ارتکویک له اغېزه ده ارتکویک ته وګوره په ایکس موږ ورکړې وه که نه دلته وګوره څومره بې ځای کېدنه راغلی دلته راسه لیټرل ډریفټ ته وګوره ډسپلیسمنټ 0.220 دومره انچ اوس دغه ته موږ په هغه باندې ویشو د دې لوړوالی 3.5 متره و راسره که نه زه به دا په هغه کې کم په سانتي متر زه سانتي متر باندې په سانتي متر باندې موږ سره دغه دی ښه 0.01 دا په یاد کې وساتئ ښه دلته به زه اکسل به خلاص څنګه هلته به وګورو یا به د کمبینیشن له امله بیا وګورو صحیح ده که نه دا به خلاصېږي را سره زه به دا کمبینیشن له امله وګورم ډیپام شپ باندې خو وپوهېدئ که نه اوس راځو ډیپام شپ د څه شی له امله ګورو کمبینیشن د دې کمبینیشن له امله وګورو بل څنګه او دا ټول لوډونه خبره کوه زه را د سیکولر نن کې ښه خبره ده راسې یو پوښتنه چې راځي ښه ده ښه اوس د دې د ټولو لوډونو له امله یې موږ ګورو صحیح ده دلته به رایټ کلیک وکړو لاړ به سو دلته به راسو د ټولو لوډونو دا په سانتي متر کې ده که نه دلته وګوره 0.1 ډریفټ زه پیدا کوم هلته 0.0 او نور به وګورو دا یاد کې اوس یو 15 یو 15 ښه اوس لیټرل ډریفټ دا لیټرل ډریفټ مساوي کېږي له څه شی سره د موږ سره د ټول پوړ لوړوالی 350 سانتي دی که نه یاد کې مو پاتې دا مساوي کېږي ګوره لیټرل ډریفټ زه پیدا کوم دلته به ولیکو لیټرل ډریفټ یا ښه لیټرل صحیح دی که نه لیټرل ډریفټ 50 صحیح دی ها لیټرل ډریفټ دا مساوي کېږي له شی سره دا مساوي کېږي ګوره دا ډسپلیسمنټ چې څومره راغلی په څه شی باندې ویشو د دې پوړ په لوړوالي ګوره واحد ته به فهمي په خپل یو واحد کې وي ښه په سانتي متر 0.00309 اوس به هلته وګورو چې رښتیا وایي که نه هلته وګوره څو سم دی په وای کې هم داسې پیدا کولی شي په وای کې ان صفر بیخي کم دی ها دومره اوس په دې ټول پوړ کې په هر سانتي متر په هر واحد کې به یې وښیو چې هر واحد کې ښه ده سمه ده په دې باندې وپوهېدئ
نور خو دې کې څه شی پاتې نه څه. او بل دلته که تاسو پام کړئ دا روټیشن دی ښه لکه داسې څومره تاو شوی ده په ایکس باندې څومره تاو شوی په وای باندې او په زیډ باندې صحیح ده. earthquake displacement animation earthquake earthquake ښه earthquake animation ښه دا هغه دی earthquake earthquake دا ښه دا د animation دا بیا earthquake animation دا انیمیشن که تاسو وغواړئ لږې ګړندی کړئ بیا داسې راځئ ګوره دا لږ ورو کړئ ورو ورو یې ګورئ دا یوازې انیمیشن دی صحیح ده که نه ښه دا به سټاپ کړو تر دې ځایه وپوهېدئ دې نه وروسته مومنټ ته رسېږو مومنټ به سبا ووایي یا یې که اوس وایي بیا اوس خبره پې کوه مومنټ کې یو څه خبرې دي ځکه لوکل اکسس هغه نه مخکې باید تاسو وپېژنئ بس به وي دومره صحیح ده که نه موږ تر دې ځایه کار وکړو بیا به څنګه سمه ده صحیح دا به په دې ځای باندې ولرو